پنجشیر کې د مقاومت جبهې یو قومندان ووژل شو. سلام ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. درنو لیدونکو که غواړئ د تازه او مهمو پیښو څخه خبر شئ نو همدغه سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. په پنجشیر کې ځایي سرچینې وایي چې ډګروال نورالله نورخیل له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. سرچینو نن جمعه د چنګاښ پر 24مه اټیسټوب ورځپاڼې ته وویل چې د پنجشیر په خانج ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې یو قومندان وژل شوی دی. له دې مخکې ځایي سرچینې تایید کړې وه چې د دې ولایت په شتل ولسوالۍ کې د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ نښته د 11 جبهې مقاومت په وژل کېدو پای ته ورسېده. دا په داسې حال کې ده چې په پنجشیر او د بغلان په اندراب او خوست ولسوالیو کې له څو میاشتو جګړې وروسته د طالبانو دفاع وزارت د سرپرست ملا یعقوب مجاهد په ګډون د دې ډلې د پوځ د لوی درستیز فصیح الدین د مقاومت جبهې ځواکونو د ځپلو په موخه د بغلان اندراب او خوست ولسوالیو ته تللی دی. دوستانو زموږ چمتو شوی خبر تر همدې ځای پورې و. د نورو تازه مهمو خبرونو لپاره سره د تام پلاس چینل سبسکرایب کړئ. الله پامان.